عاجل او مهم خبر په چمن کې د منظور احمد باختین پر موټریز کاروان د پولیسو له لوري بریج شوی دی. سلام درنو لیدونکو، ستړي مشئ. د سویلي پښتونخوا چمن ښار په مال روډ سیمه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ پر مشر منظور احمد باختین بریج شوی دی. سرچینو افغانستان انټرنیشنل پښتو ته وویل د چمن د ځایي پولیسو له لوري هغه مهال د منظور باختین پر موټریز کاروان برید وشو چې د چمن له پرلت څخه د تربت لوري ته د تلو په حال کې وو. دغه پیښه نن له غرمې وروسته هغه مهال رامنځته شوه چې منظور احمد باختین د چمن له پرلت څخه د تربت په لاریون کې د ګډون په موخه د تلو په حال کې وو. له دغه پیښې څخه څو دقیقې وړاندې منظور باختین د چمن په پرلت کې په تربت کې د بلوڅانو په پرلت کې د ګډون یادونه کړې وه. د سرچینو د معلوماتو له مخې په برید کې منظور باختین ته زیان نه دی رسېدلی، خو په سیمه کې د پولیسو په ډزو کې یوه ښځه ټپي شوې ده. بلخوا د کیپ ښاروال ویتالي کلیچکو په خپل تازه څرګندونې کې ویلي چې ولسمشر زیلینسکي د اوکراین 2 کلنه جګړه بایللې او باید له واک څخه ګوښه شي. کلیچکو ویلي نور باید له روسیې سره جګړه بشپړه ودرېږي، سوله وشي او دغې نړیوالې توطیې ته د پای ټکی کېښودل شي. بلخوا د اوسپنې پټلۍ ملي اداره وایي چې د دې ادارې 14 کارکوونکي ترکمنستان کې له لنډمهاله تخنیکي زده کړو بیرته هیواد ته راستانه شول.